سلامونه، وخت مو په خیر. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي څنګه ډېر درس ولولم. دا جالب پوښتنه ده. ما زه غواړم بل شکل جواب کړم. ولې باید ډېر درس ولولئ؟ دا ما سره یو پوښتنه ده. معمولا په افغانستان کې موږ فکر کوو که چېرته یو انسان ناست اوسي او ډېر کتابونه مطالعه کړي نو د هغه به آینده جوړیږي، د هغه به مغزه قوي. که چېرته یو انسان د ټولو ریاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي د هغه به آینده جوړیږي او هغه به په ژوند کې بریالی وي. داسې نه ده. متاسفانه زه محصلین ګورم چې په لیلیو کې ځانونه اچولي دي، نه ژوند کوي، نه د ژوند نه خوند اخلي. ټوله ورځ دوی د یو کتابونه دي او حفظ کول دي. په دې شکل که تاسو فکر کوئ چې ښه ژوند به ولرئ، ښه ژوند نشئ درلودی. په دې شکل که چېرته فکر کوئ بریالي به اوسئ، بریالي نشئ اوسېدی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو څو تعداد صحابه راځي، پیغمبر ته وایي چې موږ پرېکړه کوو چې بیخي لاړ شو پورته او ټول عمر عبادت کې تیر کړو. پیغمبر یې منع کوي، ځکه دا ژوند یوازې د عبادت دپاره نه دی. تر څنګ باید ته حلاله روزي هم وګټې، تر څنګ باید ته د بشریت نسل هم چې دی وساتې، پس واده باید وکړې، تر څنګ باید مور و پلار ته هم رسیدګي وکړې، تر څنګ باید ځان ته هم رسیدګي وکړې. اکثرا هغه محصلین او شاګردان چې د آمادګي کانکور دپاره یا د پوهنتونونو د درسونو دپاره یې ځانونه اچولي دي او ټول عمر یې په خپلو کتابونو کې ضایع کړی دی، دوی تېروتنه کوي. زه دوی سره همغږی نه یم. له حده ډېر درس ویل یا خپل ټول وخت په درس ویلو کې ضایع کول دا تر ټولو غټه او فاحشه اشتباه ده چې تاسو یې کولی شئ. که چېرته غواړئ خپل ماغزه ماسټر کړئ، داسې نه ده چې تاسو باید کښېنئ 40 ساعته درس ووایئ. که چېرته ته په لیلیه کې ناست داسې یو محصل یې چې 40 ساعته په درس باندې پروت یې او 40 ساعته کتاب وایي او هیله لري چې دا کتاب به ستا ژوند جوړ کړي او هیله لري چې دا کتاب به ستا زندګي چې دی بدله کړي، نه یې بدلئ. بېغمه اوسه، نه یې بدلئ. تر ټولو ستر بایلونکی به ته اوسې، ځکه ته یوازې د ژوند یوه برخه رااخلې، نورې ټولې برخې یې هېروې. پس شاید راته وایي چې د حل لاره څه ده، څه وکړو؟ تر ټولو ساده خبره دا ده چې که چېرته تاسو غواړئ په خپل ژوند کې بریالي اوسئ، باید زده کړئ چې تاسو د خپلو ماغزو نه داسې استفاده وکړئ چې خپل جسم مو کنټرول کړي. پوهېږئ معنی یې څه ده؟ که چېرته ته غواړئ ځواکمن ماغزه ولرئ، باید لومړی ځواکمن جسم ولرئ. د ځواکمن جسم دپاره ته باید تمرین وکړي. د ځواکمن جسم دپاره ته باید رزمي سپورټ ته لاړ شي. د ځواکمن جسم دپاره ته باید سکس پیک ولري. د ځواکمن جسم دپاره ته باید حداقل وشي کولی په ورځ کې 100 سینه کشي وکړي. کله چې تا خپل جسم جوړ کړې، ماغزه په خپله جوړیږي. پس لطفا دا هیڅکله زمینه مه ګرځوئ چې تاسو باید ډېر درس ووایئ. که چېرته په مکتب کې 18 مضمونه لرئ، اول باید تاسو له ځان سره فکر وکړئ چې غواړئ په آینده کې څه شی شئ. که چېرته مو نیت دا ده چې په آینده کې ډاکټر شئ، یوازې د بیولوژي مضمون ستاسو په مکتب کې په درد خوري، نور ټول پرېږدئ. د ټولو لوستل اشتباه دي. که چېرته د ټولو لوستل اشتباه نه